اسلام کې تبذیر فضول خرچي حرام ده. فضول خرچي څه ته وایي؟ دغه فضول خرچي په اسلام کې ډیره لویه ګناه ده او موږ ډیر په مبتلا یو. فضول خرچي وایي بې فایدې مال مصرفول، بې ځایه بې ضرورته مال مصرفول، د نامه دپاره، د ریا دپاره، د ځان ښوونې دپاره، ځان مالداره معرفي کولو لپاره د تربور په خاطر باندې مال مصرفول چې ضرورت نه وي، حاجت نه وي، بې ځایه مصرفول دا حرام دي، دا ګناه کبیره ده. او دې کسان ته قرآن څه ویل دي؟ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. دا د شیطانانو ورونه دي. او شیطان هغه و چې د خپل رب نافرماني وکړل الله ورټي، دا کسان هم ګویا د خپل رب په نافرماني باندې بوخت دي. د دې ځان راټول کړي. مال د الله نعمت دی، د الله یو پیرزوینه ده، الله پر راضي که. ریا مه ورباندې کوه، ځان مور باندې ښکاره کوه. ریا کول دا شرک دی، د شرک یو حصه ده. ځان مارشول، ځان معرفي کول، ځان ښکاره کول دا ګناه کبیره ده. د نامه په خاطر باندې یا د ریا دپاره ځان بې ځایه پیسې مصرفول، بې ځایه پیسې شیندل، دا زموږ په معاشره کې ورځ تر بلې زیاتېږي. تاسو وګورئ اوس خو د سوشل میډیا دور دی، بیخي هره خبره په حقیقت دوستي رسېږي چې د یوه د بچي کوزدی او هغه مالدار وي، بیا یې د یو مالداره کورنۍ سره کړي، څه حال یې ته دې وخت دې رواج ته ورسه. دا څومره سخته ګناه ده. د یوه د طرف څخه 100 یا 200 لونګیانې وي، د هرې لونګۍ قیمت 8000 نه زره، دا څو لک روپۍ. بل طرف بیا دغه کسان چې راغلي دي هغه ته 10,000 روپۍ ورکړي، او په دې ناز کسانو کې د یوې او د بل طرف څخه مسکین کس نه وي، که یو دانه دواړه وي، ګرده مالدار. دا ځان ښکاره کوي. بیا د ده صفت وسي چې یاره پلانکۍ خو نو ماشاءالله دی کوزه نه وکړه، 1 کروڑ روپۍ یوه مصرف کړي، 1 کروڑ بل مصرف کړي. ښه دا کوم ځای ونیولی 1 کروڑ؟ خدای دې په راضي کړي. یو صدقه جاریه دې په وکړل، یو د خدای مخلوق ته دې نه په ورسول. ای د الله بنده ستا په څنګ کې امسایه د لوږې مرې، ته کروڑ روپۍ په رواج مصرفوې، دا به خدای ستا سره کم حساب وکړي. دا واوره دا مال د الله د لورې یو ازموینه ده، د خدای تبارک و تعالی د لورې امتحان دی، ابتلا ده. تا ازمویي که دغه د خدای په نافرماني کې استعمال کی، د دنیا سکون و راحت والله که بیا ووینې، او د آخرت حساب دی بیا بل دی. د خدای بنده زموږ معاشره ولاړه تباه شوله. موږ پر رواجو باندې په لکاو نه په میلیونو روپۍ مصرفو، لیکن کم ځای چې د خدای مخلوق وږی دی، تږی دی، یا ته وینې دلته مسافر خلک وسیږي، هغوی په ډېر سخت حالت کې ژوند کوي، د ماښام پر ګوله حیران دي، د سرای کرایه نه لري، مالک ورته ولاړ دی. دغه 10,000 روپۍ چې تا فی کس ته ورکولې 100 کسانو ته دې ورکړې، دا 2 لک روپۍ شوې. دا که تا یوه مسکین ته 10,000 روپۍ ورکړې، د دې ټولو پیسو څخه به یې 1000 چنده زیات اجر الله در کړی وای، ځای به یې ونیولی وای. موږ څه په کم حال باندې روان د خدای دپاره؟ دا پیسې د دې دپاره نه دي ته ځان په ښکاره کړې، په میلیونو روپۍ مصرفېږي. کله چې بیا د واده ورځ په دا ورځ باندې څومره فضول خرچیانې کېږي. ته واوره قرآن څه وایي؟ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. دغه مبذرین، دغه بې ځایه مصرفولو والا، دغه فضول خرچي کولو والا، دا د شیطانانو ورونه دي. څونه ښه قرابت یې درکړي، څومره ښه رشتهداري دې پیدا کړه په د اعمالو په دولت باندې. د شیطان ورور دې ځان جوړ کړي. او شیطان کم شیطان؟ ان شیطان چې کم دی دا د خدای تبارک و تعالی نافرمانه دی، الله رټلی دی. ته به هم په دغه نتیجه کې به بیا دغه ځای ته رسېږي. د الله بنده دا مال و دولت پر خپل ځای مصرف که، الله در کړی دی، شکر ادا کړه. زه دا نه وایم چې مې مصرف کړه، عقیقه وکړه، مسکینان راوغواړه، د خدای دنیا ته ډوډۍ ورکړه. دغه 1 کروڑ روپۍ چې ته په دا رواجې مصرفوې، دا راسه د خدای مسکینان دا د کلي ته ډوډۍ ورکړه. ته په دا بېروزګاري حالات دي، دا د مفلسي حالات دي. ته ورته وګوره ستا په څنګ کې، ستا په ګرد کلي کې پوښتنه وکړه، په کور پوښتنه وکړه چې په څو میاشتو کې د خلکو په غوښه سکه نه ده کړې. لیکن تا واده په کاډو کې پر یوه مجمع خوراک باندې 10,000 روپۍ مصرف کړلې، داسې خوراک دې تیار کړي. لیکن د خدای په مخلوقاتو کې مخلوق مسکین بنده، غریب بنده، محتاج بنده یو هم نشته. هغه پر دروازه راګرځي او راګرځي، تا 2-3 چوکیداران ورته درولي دي، مخونه دې ورپټ کړي دي، یو هم دننه نه ورپرېږدی. دغه عقیقه ده یا دغه ولیمه ده چې زوی دې پیدا سي، عقیقه کوي هم د خلک مخ ته درولي، څوک نه راپرېږدي مسکین. دغه عقیقه ده.
چې بچي ته دې واده وکړي ولیما دغه حال دی. دا خو د مسکینانو، دا خو د هغه کسان دپاره د نعمت شکر هغه دی چې کوم کسان په کال کې هم د غوښو څکه نه ده کړې، هغه راوغواړه موړې کړه ستا پر سرخان باندې کوم اجر الله تا درکړي. تم پیسهدار خلکو ته کارډونه هم هسې ټلیفونونه هم څه موټر هم پسې مصرفوې، کارډ کور ته وروړه. څنګ ته غریب و مسکینان دي، هغه دي د کور مخ ته بې سطحه ولاړ دي، زارۍ درته کوي وایي راسه د خدای سره معامله وکړه، ما موړ که ما اوس روایت درته وویل چې کم کس یو غریب موړ کړي یو مسکین موړ کړي، الله بیا 9 خندقه د جهنم د وره لرې کړي. 9 خندقه څونه اندازه ده د 2 خندقو په مابینځ کې؟ 500 کاله اندازه ده. دا پر یوه مسکین مړېدو تا څه وکړه په ودو کې؟ بیا دې دا ګرد د ګلۍ په څراغانو په بلپانو رنګینه کړې ده، دا اسراف نه دی؟ بیا ټکان کوې په ورا کې د خدای بنده هغه مظلومه انسانان په کور کې ناست، ناګهانه خبره د ماشوم په سر کې مرمۍ سړه مرمۍ ولګي، د زنانې په سر کې ولګي. څه کوې د الله بنده؟ څونه غرور اخیستی په دنیا کې؟ یوازې الله تا ته زوی درکړی دی چې ته دونې په غرور په تکبر باندې واده ورکوې چې د خلکو انسانان وژنې. ولې ته خو نو د پلانکي خان په کور کې واده دی؟ الله دومره غالب ذات دی، واوره الله دومره قهار ذات دی. د هغه ځوان به دې د واده په 10مه پر جنازه باندې بیا پروت دی. ما ته بل ورځې چا ول زموږ د امسایه که وادو دا بل امسایه په کور کې غم پېښ شوی، څو وخت مخکې ځوان مړ شوی. ول هغه زموږ د کور انسانانو ویل دې ښځو ویل خدای پاک دې ارمان مه پکاږ. خو مظلوم درد دې فریاد دی. هغه ډېر سخت بدال جوړ کړي وو، سروزونه وه، ډولونه وه، د رقصونه وه، د انسانان خوب هم نسوی ځینې کولی. هغه کسانو شرا ورته کړه. د دې په جنازه کې زه خپل حاضر شوی. د واده یې کال 7 لاکه پوره سوی و، اکسیډنټ یې وکړي مړی ورته راوړي. دا د مظلوم فریاد دی. الله جل جلاله وایي فلیس بینه، د الله رسول وایي فلیس بینه و بین الله حجاب. واده دغه که واده جوړ که په کور کې ویل منځه پر شریعت یې ولمانځه، د الله شکر ادا که که نه. زه دا نه وایم چې اوس واده م ته د غم پر رقم ولمانځه، نه نه نه، واده ولمانځه. لیکن بل مسلمان مو په زیرو. مسلمان زیرول حرام دی، دا د اسلام فیصله ده، زما فیصله نه ده. د خدای دپاره دا فضول خرچانې، دا بې ځای مصرفونه، دا ګناه ده. پر ځای ولګو یو مسجد په جوړ کړه، د خدای په دا 1 کروڑ روپۍ باندې یو مسجد جوړ کړه چې ته نه یې د قیامت په ورځ ستا عملنامه ستا د مرګ ما بعد دونې ډکه سوي په نیک عمل باندې. ته به خبر نه. الله وایي دا تا مسجد جوړ کړي، خلکو سجدې پکې کولې، خلکو الله ته پکې ژړل، خلکو د قرآن تلاوتونه کول، دا اجر ستا و. غریبانو ته د اوبو بندوبست وکړه، د لارو بندوبست وکړه، په ښه کارو کې مصرف کړه. دا به ستا دپاره د دنیا او د آخرت خیر دی. دا چې ته په فضل خارچي کې ځان ښوونه کې چې دا ټول دنیا ته ځان معرفي کړي چې زه مالدار یم، تا د چا شکرګزاري لرم؟ چا تا ته ویل چې اجې سمه نه نه؟ چا درته ویل؟ کې درته ویل دي کومه فایده یې درته کړې؟ هغه رب دپاره استعمال که چې هغه رب دونې قدردان دی چې ستا د مرګ ما بعد لا په تا پسې لیکي، ستا په عملنامه کې اضافه راځي. دا څه دی چې موږ په فضل خرچي ورته ملا تړلی ده، په پالتو شان ته ملا تړلی ده. دا زموږ سره حساب کتاب کې ګورې واوره، د قیامت په ورځ به د هرې روپۍ حساب ورکوې. دا یو ابتلا ده، دا یو امتحان دی. دا بس دا نه چې تا لاس راوړه بس ته چې هر څه خرمستي وکړې کوې، هر څه د خدای نافرماني کوې، بس حساب کتاب یې نشته. ته بیا وګوره د دې کوم حساب کتاب.